تیر کلاس کې مونږ موضوعاتو باندې ځینې خبرې کړې وې او هغه موضوعاتو کې چې مونږ جاوا سکرپټ ایکسپریشن کتلی و چې مطلب مونږ څنګه کولی شو په جی 6 کې جاوا سکرپټ ایکسپریشن ولیکو. یو موضوع ما نه مس شوې وه چې بیا دلته یادوري کوم دونه غټه موضوع نه ده، تاسو به بیا د هغې نه هم پوهېږئ، خو بیا هم ستاسو ذهن ته دراړوم چې مطلب معلومات وي تاسو ته. لکه مونږ په ایکسپریشن کې وي چې مونږ کولی شو ویریبلز، ایکسپریشنز، حساب کتاب دا دلته ولیکو بغیر د سټیټمنټس نه. اوس موضوع دا ده که چېرته مثال د خبرې مونږ کنکټینیشن کوو نو بیا به څنګه کېږي. لکه زه راځم لیکم چې لیټ اف نیم یعنې فرست نیم او په دې کې لیکم چې احمد، او دا لیکم چې لیټ ال نیم او لاست نیم کې لیکم چې خان. اوس دواړه که زه یو ځای پرنټ کول غواړم نو زه به دا څنګه پرنټ کوم؟ نو چون دوه ویریبلز دي، زه به یو ځل قوسونه اچوم لیکم چې نیم، بیا فاصله ورکوم، بیا به قوسونه اچوم لیکم چې ال نیم. نو دې رقم ته مونږ دا لیکلی شو. اوس که زه راشم دا خپل پروجیکټ رن کړم، لومړی به زه داخل شم دې فولډر ته او بیا به زه دا پروجیکټ رن کړم. نو تاسې به ګورئ چې فرست نیم کې به احمد پرنټ کېږي او لاست نیم کې به مونږ سره خان پرنټ کېږي. صحیح شو؟ خو که چېرته زه دواړه په یو قوس کې لیکل غواړم نو بیا به څه کوو؟ نو دلته به تاسو کنکټینیشن کوئ. لکه دا مادیز نه ختم کړو نو منځ کې به تاسو څه ورکوئ؟ جمع علامه به ورکوئ. او چې کله دا سیف کړئ نو تاسو سره به سیم ټو سیم ریزلټ راځي. خو چون مونږ په اکما 6 کې یو موضوع لوسته د سټرینګ لیټرلز په نوم باندې، اول ته مونږ دا ووایي چې کله مونږ کنکټینیشن کوو نو دا موضوع نوره ختمه شوه، مونږ بیکټیک کلامې اخلو. څه به اخلو؟ او په هغې کې دننه بیا مونږ ویریبلز لیکو. چې کله ویریبلز لیکو بیا مونږ یو اصول ووایي چې سر کې به ډالر علامه اچو، بیا به بریکټس اچو، بیا به استفاده کوو. نو دلته هم تاسو کولی شئ. نو تاسو ما دا خبره مو وکړه که تاسو لیر ته پام وکړئ، جاوا سکرپټ فایل کې لګیا یو ایچ ټي ایم ایل لیکو چې جی 6 ورته ویل کېږي. په جی 6 کې بیا جاوا سکرپټ لیکو نو مونږ دا قوسونه اچوو. نو که چېرته زه دا کنکټینیشن نسته معلومه نو زه بیا څه کوم؟ په دې قوسونو کې دننه بیکټیک کلامې اچوم. بیکټیک کلامې ما تاسو ته ویلی و چې چېرته مونږ سره موجوده په کیبورډ کې به تاسو راشئ، دا چې کوم علامه ده که نه دې ته بیکټیک علامه ویل کېږي. دا به یا د سکپ نه لاندې وي د ټپ د پاسه او یا به دلته وي، بس دا به ولیکئ تاسو سره دا راځي. نو زه راځم دا لیکم، لیکل نو وروسته لیکم چې مطلب مای فرست نیم از. اوس په دې کې زه ویریبل لیکم نو اصول هماغه دي، ډالر او بریکټس. په دې کې لیکم چې اف نیم. راځم اینډ مای لاست نیم از بیا ډالر او په دې کې لیکم چې موږ سره څه شی دی؟ خان دی. اوس که چېرته زه راشم نو دا ویلیو به دلته موږ سره پرنټ کېږي. څنګه؟ او بالکل خان نه ال نیم. نو دا به تاسو راشئ مای فرست نیم از احمد اینډ مای لاست نیم از خان. موضوع باندې پوه شوئ؟ بس دا یاد ساتئ چې کله تاسو دوه ویریبلز په یو قوسونو کې لیکل غواړئ نو هلته تاسو کولی شئ یا کنکټینیشن استفاده وکړئ او یا دغسې بیکټیک کلامې نه استفاده کولی شئ.